ولسمشر غني کویټ او قطر ته روان شو. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه د یوه لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ کویټ او بیا د قطر پر لور وخوځېد. ولسمشر غني به د دغه سفر پر مهال یوه لنډه دمه په کویټ کې ولري او هلته به د کویټ د مرحوم پخواني بادشاه شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. له کویټ نه وروسته به قطر ته ولاړ شي او هلته به د 2 ورځني سفر پر مهال د قطر له امیر سید اعظم او نورو قطر چارواکو سره د کتنې ترڅنګ د افغان دولت له مذاکرتي پلاوي او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر سره وګوري. له ولسمشر غني سره په دې سفر کې د امرالله صالح په ګډون یو شمېر افغان لوړپوړي چارواکي او خبریالان هم ملتیا کوي. ولسمشر غني داسې مهال قطر ته په 2 ورځني سفر ځي چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شوي چې د ځینو اختلافاتو له امله پاکې ستونزې رامنځته شوي دي. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.